پر اسرائیل د فلسطینیانو خطرناک بریدونه د اسرائیلیانو تیښته او 600 کسانو ته مرګ ژوبله. نور جزئیات هم دلته را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حماسي ډلې پر اسرائیل خونړي بریدونه پیل کړي. د حماس پوځي څانګه ادعا کوي چې پر اسرائیل یې په 20 دقیقو کې د راکټونو 15 ګزارونه کړي دي. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې سلګونه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کوي چې یو شمېر سیمې هم ترې نیولې دي. د بریدونو کې تر اوسه د 22 کسانو د وژل کېدو او 1540 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې سلګونه اسرائیلیان د فلسطینیانو د بریدونو له ویرې په تیښته دي او همداراز د حماس مجاهدینو د اسرائیلو لسګونه پوځي ټانګونه او پوځیان ژوندي نیولي دي. له غزې پر اسرائیلو د توغندیو له ناڅاپي سلګونه ګزارونو وروسته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې په جګړه کې دی. د اسرائیل لومړي وزیر په دې هکله اسرائیلو ته وینا کې وویل د اسرائیل ولسه موږ له عملیاتو نه تیریږو بلکې په جګړو کې یو. دا یوازې د تاوتریخوالي ډیریدل نه دي بلکې بشپړه جګړه ده. نوموړی وایي دا جګړه به دوی ګټي. داسې ښکاري چې د سخت دریځې حماس ډلې لسګونه وسلوال هم د اسرائیل سویلي سیمو ته رسېدلي دي. لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم په خپله وینا کې هم د دې یادونه وکړه او په خبره یې اسرائیلي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته امر کړی چې په لومړي سر کې ترهګرو لرې کولو اقدام وکړي چې په خبره یې همدا اوس د عملیات روان دي او له دې وروسته په داسې کچه ځوابي جګړه پیل کړي چې په وینا یې دښمن له دې مخکې نه وي لیدلي. د هغه د دې ګواښ وروسته رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې اسرائیلي الوتکې پر فلسطین خونړي بریدونه پیل کړي چې له امله یې تر اوسه سلګونه کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو ادعا شوې ده. درنو اوریدونکو تاسو مو هم د دغې موضوع مربوط نظرونه را سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ.